فكري جګړه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، د حق او باطل، سالم او غیر سالم، صحیح او غیر صحیح، کفر او اسلام ترمنځ تل مقابله او مخاصمه روانه وي. د آدم علیه السلام څخه وروسته د کومې ورځې څخه چې په خلکو کې کفر او عصیان پیدا سوی دی، د همهغه ورځې څخه د کفر او اسلام مقابله روانه سوې ده. ټول انبیا خدای پاک د همدغه لپاره راستولي دي چې خلکو ته د الله پیغام او اسلام ورسوي او د هغو خلکو سره مقابله وکړي کوم چې د الله د وجود توحید او د هغه د رسول د رسالت څخه انکار کوي. لکه فلاندنی آیات کې چې الله پاک جل جلاله فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. سورة ابراهیم. ژباړه: موږ نه دی رالیږلي هیڅ رسول مګر د هغه د قوم په ژبه د دې لپاره چې دوی ته د الله دین بیان کړي. نو الله پاک ګمران کوي کوم څوک چې خوښه یې وي او هدایت کوي کوم څوک چې خوښه یې وي، او دی غښتلی او حکمت والا دی. او هر پیغمبر خلکو ته د الله د توحید او د هغه د اوامرو د منلو پیغام رسوي او هغه ته بیانوي. لکه چې الله پاک بیا فرمایي: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. سورة الانبیاء. ژباړه: موږ نه دی رالیږلي مخکې تر تا هیڅ رسول مګر موږ ورته وحي کولې په یقین باندې نسته رښتینی معبود مګر تنها زه یم، نو تنها زما عبادت وکړئ. نو کوم چا چې به د الله د رسول خبره ومنل او پر هغه به ایمان راوړ، نو هغه به د الله د رسول او د الله دوست و. الله به ورته پوره او سالم عقل ورکړی و او هدایت به ورته نصیب کړی. خو ځینې خلک به داسې هم و سره د ډیرو معجزاتو چې هر پیغمبر به د ځان سره درلودلې، دوی به ایمان نه راوړي بلکې برسیره پر دې د ټولو اخلاقی او عقلي اصولو پر خلاف د پیغمبر د دعوت مخې ته خنډونه جوړول او هغه ته به یې رنګ رنګ مشکلات ایجادول چې دوی به پیغمبر ته بد او ناروا نسبتونه کول. هغه به په مختلفو او ډول ډول نومونو باندې محتم کوي، لکه لیونی، شاعر، ساحر او داسې نور. او کوشش به یې کوي چې د خلکو باور پر پیغمبر باندې کم کړي او د خلکو د ایمان راوړلو مخه ونیسي. لکه چې په قرآن کریم کې د هود علیه السلام په کیسه کې راځي: بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. سورة الأعراف. ژباړه: نو هغه مشرانو کافرانو د قوم د هود علیه السلام ویل په یقین باندې موږ تا بې عقل او دروغجن بولو. او لکه د صالح علیه السلام قوم ودته وویل: قالوا انما انت من المسحرين. یعنی د صالح علیه السلام قوم ورته ویل یقینا چې په تا باندې سحر سوی دی، یعنی کومې خبرې چې ته کوې د دې څخه داسې معلومیږي چې په تا باندې چا سحر کړی او عقل یې در څخه سلب کړی دی. د موسی علیه السلام په اړه الله پاک فرمایي: ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. سورة الغافر. ژباړه: او موږ موسی واستوي موسی علیه السلام د خپل واضح آیاتونو او ښکاره دلیل سره و فرعون او هامان او قارون ته، نو دوی وویل دا سړی ساحر او دروغجن دی. خلاصه دا داسې خبرې هر پیغمبر ته سوي دي. د هر یوه په مقابل کې د هغه قوم سخت درېدلی او هغه ته یې ازار ورکړی. لکه په قرآن کریم کې چې راځي: ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين وما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. سورة الحجر. ژباړه: یقینا موږ ستاسې مخکې هم په پخواني خلکو کې رسولان راستولي دي او دوی ته هیڅ رسول نه دی راغلی مګر دا چې دوی به ملنډې پسخندونه په وهله. نو کله چې خدای پاک زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولېږي، د هغه وخت کفارو همدغسې خبرې ورته کولې او دغه معاملې یې ورسره کولې، په خاصه توګه یهود او نصارا چې هغه معاملې ته یې دنګلې وه کومه چې د دوی پلانونو د نورو انبیاو سره کړې وه، چې بیا وروسته زموږ تر زمانې پورې هم د کفارو لخوا دغسې معاملې او خبرې په شدت سره دوام لري. خو کومې خبرې چې په اعتبار سره د نامه نه وي خو په اعتبار سره د مصداق هم هغه پخوانۍ خبرې دي، هغه د فکري جګړې خبره ده چې زه غواړم په دې هکله د ګرانو ملګرو او دوستانو سره د خپلو معلومات سره سم او د خپل توان په اندازه یو څه شریک کړم. الله پاک دې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي.